زمانونو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په صحابو کې څلوېښتم مسلمان دی. د ده نه مخکې یو کم څلوېښت سړي مسلمانان او 11 ښځې. نو دی چې مسلمان شو نو د سړو تعداد دا 40 ته ورسېد. او د اسلام هم یو ډېره دلچسپه او مزېداره واقعه ده. ابو جهل میټینګ راوړ او میټینګ کې دا یو اعلان وکړ چې څوک ناځوان به پاسي او د نبي علیه السلام نوم یې واخیست په بدو چې دی مړ کړي، او ورسره یې دا اعلان هم کړی چې که چا دی مړ کړ نو هغه له به 100 خان ورکړو. 100 خان ډېر شی دی. داسې ده لکه دې زمانه کې چې اوس وي 100 موټرې به ورکړو. عمر نوجوان و. ده چې د اعلان واورېده نو زړه کې یې د مرګ جذبه پیدا شوه د حضور پاک. نو نیر لاړ ابو جهل نه. نو ابو جهل ته وایي عمرو ابن هشام یې نوم، ابو جهل خپل نوم، عمر یې نوم او د پلار نوم یې هشام. نو هغه ته وایي تا د محمد صلی الله علیه وسلم، تا د محمد په سر کې د هغه په مرګ کې د 100 خان مې نام ایستی دی. هغه وی دا خبره ټیک ته ته د دې ذمهوار یې؟ ابو جهل وی بلکل زه به یې ذمهوار یم، هر چا که مړ کړه زه به 100 خان ورکړم. وی دا دی ورکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله مسلمان شو دا واقع خپله ذکر کوي. وی چې لاړم توره مې لاس کې واغېسته. وی قریشو یو سخی اعلان کړی، اصلي یې اعلان کړ، وینې ته بهېدې، زه ورسېدم. نو خلک د سخي نه راته وړو، نو ځکه زه هم ورته لږ ودرېدم. نو د سخي د منځ نه مې یو اواز واورېد. مړ سخی دی، د دننه یو اواز راووت او اواز کې څو هغې کې دا و چې یا آل ذریع امر نجیح، یا آل ذریع امر نجیح، رجل يسيح رجل يسير بلسان فسيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اعلان یو که ای قریشو د کامیابۍ یو خبره درته وی، خو دغه سخي نه د من نه اواز راوځي، مړ سخي نه. ای قریشو د کامیابۍ یو خبر درکړو. یو سړی اوازونه کوي او ډېر فصیح ژبه باندې اواز کوي او یدعو خلق بلی یو کلمې ته. کلمه څه شی دی؟ د دې خبرې ګواهي ورکول چې الله یو د شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی او د خدای مقرب بنده دی. یاره وی دا خبره چې مې واورېده نو لږ په اړه کې شکي شوم چې خدای دا سخي د من نه چې اواز راځي دا اواز خو ماته ټیک اواز ښکاري. خو په دې مې نو پروا ونه ساتله. هلته د 100 خانو انعام مې لږ پروت دی. په کار دا وي چې د اواز سره زه منې شوی، د کار اواز کې دا دی چې خبره د کامیابۍ ده. اواز کې دا دی چې یو سړی دی په فصیحه ژبه اواز کوي. اواز کې دا دی چې دا سړی خلک د کلمې شهادت ته بلي. په کار و چې منې شوی وي خو منې نه شو، نیغ لاړ. نو یو سړی راله مخې ته راغی، نعیم ابن عبدالله، دې پټ مسلمان و خو لا په ژبه یې غږ ښکاره ایمان نو قبول کړ. نعیم ابن عبدالله نو زما رنګ ته او تورې ته او جوش ته چې وکتل پوه شو عمره چېرته دی؟ ما ویل زه نن نه پرېږدم دا محمد صلی الله علیه وسلم، نن یې نه پرېږدم. زمونږ په نوي دین خورئ، زمونږ دین پسې بد رد وایي او زمونږ خدایانو ته کنځل کوي، سپکې وایي، نن یې نه پرېږدم او نن ته سر پرې کوم، پرېږدم یې نه. وایي چې دا خبره مې وکړه. وایي نعیم ابن عبدالله راته وایي چې عمره د بنو هاشم او بنو زهراو نه به دې څوک خلاصوي. د هغه د پلار او د نیکه د طرف نه بنو هاشم قوم دی، لوی قوم، مضبوط. هغوی بچی چې ته مړ کړې هغوی دي چې ته پرېږدې. او ماماخیل د مور قوم بنو زهره دی، بیبي امینه د بنو زهره سره تعلق لري. نو د بنو هاشم چې د پلار قوم دی او بنو زهره چې د مور ماماخیل قوم دی، دې نه به دې څوک خلاصوي. بکوه دا کار نشي کولی. وایي چې دا نعیم ابن عبدالله دا خبره مې واورېده نو زه پوه شوم چې دا سړی مسلمان دی. نو مې دم جوړ صحابي شوی او ګواښ مې ورته وکړ. صحابي به دوی بېدینه ته وي چې چا به د خپل پلار نیکه دین پرېښود، هغه ته به یې صحابي وي
تم جوړ صحابي شوی هغه پیغور راکړ مړه ما پرېږده ورشه د خور او د اوښي غم دی کوه نو پښتون سړی چې په پیغور سینګ مري که نه دقه رنګې عرب هم په پیغور مري چې زه د خپل اوښي او د خپلې خور غم دی وکړه هغې ایمان راوړی دی مسلمانان شوي وی چې دا خبره مې واورېده نو ړکې مې اور بل شو او ما ته وایي چې د کمې ډیوې د رڼا د وجلو دپاره ته منډې وجنې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ستا د اوښي کور ته رسېدلې ده د هغې غم کوه وی چې دا مې واورېدل د پیغمبر علیه السلام طرف ته اراده مې بدله شوه چې ښه د ما اوښي مسلمان شوی دی صحابي شوی دی ښه د ما خور مسلمانه شوه او د ما اوښي مسلمان شوی دی نه خور کره لاړم او ډېر په جوش لاړم چې خور کره لاړم نو چې دروازې له ورسېدم هغې دروازه بنده کړې د دروازې خوا کې ودرېدم نو د دننه مې قرآن شریف اواز واورېد او نور هم جوش کې شو استاد ورته راغلی دی هغې ورته قرآن شریف ښایي بس وي ما وی چې نن به د مو د دوی راغلي نو د تورې په هغه سټۍ دا دروازه داسې په زور زور ووهل او غواړي یو که دروازه کولو کې هغې پوه شو چې دا خو عمر راغی او دی خو په جذباتو کې دی بل جنجال جوړ نه کړي نو کوم استاذ چې ول راغلی و د هغه نوم خباب رضی الله عنه خباب ابن عرب او د خور نوم یې فاطمه او د اوښي نوم یې سعید ابن زید دم په عشره مبشرو کې داخل دی کوم لس کسان چې رسول الله مبارک د هغې لست بیان کړی دی چې دا په جنت ته ځي یو پکې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی الله عنه هم دی او ستاسو ته وی ته پردی ته چې د غاړې ته شي او زه یو خیم او ته خور د مونږ بس چل ول کوو د جګړه د کار سره پیغه د خو ته غاړې ته شي پتا گزار نه کی نو حضرت خباب ابن عرت رضی الله عنه هغې د کټ لاندې پټ او چې ده ورته اوښي سینګ دروازه کونه وکړه نو ده په اوښي شروع وکړه او په پرځولو شو او ښه په وانو ټکولو غزار خو پې د تورې نه کوي خو د تورې په هغه سټی وایي په هغه موټي جګړه شروع شوه ته صحابي شوې تا د پلار نیکه دین پرېښود ستاسو پیغمبر مر پسې زه روان یم ته پکې څه شې چې دواړو یو بل سره مفتو ګریوان شو نو عمر خو جذبات یې کم تیز هم غصن دی طاقتمن هم دی دا خور یې راله فاطمه د خپل خاوند او د روح په منځ کې خلاصې کوي جداوالی کوي نو خلاصې چې شروع کړه نو عمر لاس اوچت کړه خور ته هم غوسه دی او چې چړق شو دا خور یې په یو څپېړه غواړي او داسې مضبوط غوزار یې ونه ورکړه چې د خور د مخ نه وینې روانې شوې یو شخصا او دومره تیزې دارې هغه وینې وکړې چې هغه د عمر په دې مخ راتوی شوې بس چې دا وینې ته دو وینو ته مو کتل او دې ته مو کتل چې دا خو د پخور بنده بیا بنده خفه کېږي فرو دا زما څوک کړه خوله کې ورو نرمې راځي او وینې پې پرېوتې نو خور هم جذباتو کې ده خور هم د عمر خور ده بس خور ورته وایي دا عمره لاس دې خلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښه یې کوه زما دا خاوند ته مسلمان دی زه مسلمان یم او چې د کوم خطاب ته زوی یې د هغې خطاب زه هم لورې یم ته هم د خطاب زوی یې غیرتي که زه هم د خطاب لورې زه هم غیرتي زه خبره تا نه پټوم زه مسلمان زما د خاوند د مسلمان او توره دې لاس کې د مړه ته کړه چې څه دې خوښه یې کوه مړم که ده که ده د خور دې سترګو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي او مخ ته وکتل چې وینې ترې روانې دي او خپل ځان ته وکتل چې د خور وینې د عمر په څرمن پرتې دي نو لکې رحم راغلی جذبات ورو ساړه شو نو فورا توره کېښوده او خور ته وي ښه راوړی تاسو څه وې ما ته ووایه تاسو چې کوم کاغذ څه پاڼه در سره وي نو مهرباني وکړه اماله راوړه ما ته وښایه خور ورته څه وایي هغه هم جذبات وکړي هغه هم سترګې سرې دي او سترګو نه اوښکې هم روانې دي او دوی انک رجسون ته پلیت او دا ما سره چې کوم شی دی انه لا یمسه الا المطهرون دې ته پاک سړی به ګوتې وړي دې له پلیت انسان ګوتې نشي وړی ستا غوندې سړی دې له ګوتو ته نه پرېږدم انک رجسون ته د نجاست خاوند دی فانه لا یمسه الا المطهرون نو ورته څه وایي فقم فتوضا ځه اودس وکړه بیا به درکړم او په بل روایت کې فاغتسل ولامبه بیا به درکړم خو چې دا خبره یې وکړه نو عمر پوه شو حضرت خباب پوه شو چې معامله بدله ده او د رسول الله مبارک بیګا د شپې جلا کار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم
د شپې الله ته ژړل. صحابه وی د الله رسوله د دوه کسانو ډېر تنګ یو، یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه د هغه نوم عمر او د ده نوم عمر د هغه نوم عمر. په ترمذي شریف کې او په مسند د احمد کې یو حدیث دی، الفاظ تقریبا یو بل سره لږ فرق لري خو داسې الفاظ دي: اللهم اعز الاسلام باحد العمرين. خدایا د دوه عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام په مضبوط کې، د دوه کې یو مسلمان کې یا د عمر کې او یا په عمرو ابن هشام کې او اسلام په مضبوط کې تغلیب د عمر نوم نه ورکړ. نو جبريل علیه السلام متوحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانې، الله ته پته ده موږ ته پته ده. نو بیا رسول الله مبارک دا دویم لفظ وی: اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب رضی الله عنه. خدای اسلام په عمر مضبوط کې. دا حدیث په ابن ماجه کې دی او حاکم یو لوی محدث دی، د هغه یو کتاب دی مستدرک. دا حدیث حاکم په مستدرک کې نقل کړی دی چې خدای اسلام په عمر مضبوط کې. رسول الله مبارک چې حاتم چې دا خبره واورېده چې ولمبه د دم لمبلو دزلو شو، نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه کوئی چې معامله بدله ده، نو راووته. عمر ته وی: ای عمره، خدای دپاره د انصاف نه کار واله، بې انصافي مه کوه. انصاف نه کار واله، بې انصافي مه کوه. ته چې د کم انسان مرګ پسې روانې ګواښ کې او توره ورپسې وړې، زما قسم د الله په ذات چې هغه بېګا ستا دپاره د خدای په دربار کې ژړلي. ته یې وجې نه یې تاله ژاړې، تا دپاره یې بېګا د خدای دربار کې ژړا کړې ده، الله ته یې لاسونه پورته کړي او دا دعا یې نه غوښتې ده چې اللهم اید الاسلام بعمر. خدای د عمر په ذریعه اسلام مضبوط کې، خدای ته مسلمان کې، ادله خدای ته ژاړي، ادله دعاګانې کې او ته یې وجمې. نن دا کار مولا په لاس کې نشته. نن مولیان عالمان چې منځو کې نو د خپلو مقتدیانو ته او د امت ته دعاګانې کوي او امت ورته کنځل کوي، امت کنځل کوي مولا بس. او نن مولا که جمعه کې دی نو عوامو ته دعاګانې کوي، مسلمانانو ته چې خدایا دا جنت ته بوتلې. موږ شیر شو تاسو نو په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوو چې خدای پیغمبر ټول امت ته مخ په حجونو کې، په عمرو کې، په مانځه کې، په ختمونو کې ملیانو زړه ستړي که ستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدای د پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي، خدای ته وبخښي، خدای ته جنت ته بوځي، خدای ته په نیغه لاره کې، خدای د رسول الله مبارک خواله بوځي. او تاسو کې خوله خوځي که نه، نو چې پاکوي نو په مولا یې پاکوي. کنځله مولا، کنځله مولا د انصاف نه دی، د انصاف نه دی. د یو قوم او د یو ملت خلک خپل مذهبي مشر پسې کنځل نه کوي، په سر یې ګرځي. ورشئ یهودیانو ګورئ چې کوم مذهبي مشر دی د یهودو، ربي ورته وایي، ربي هغې ورته ربي وایي، دومره قدر او عزت یې کوي چې د حد نه. عیسایانو ګورئ، د عیسایانو بادشاه د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په دا سر یې ګرځي. هندوانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي. سیکانو ګورئ د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي. پارسیانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې د هغې مخکې ودرېږي نه. بې د مسلمان د خپل مذهبي مشر لګیا دی، قرآن ښایي، دین ورته ښایي، اسلام ورته ښایي، مونځ ورته ښایي، روژه ورته ښایي، عقیده ورته ښایي، د حضور پاک اخلاق ورته ښایي. دې به کې نقطې راوباسي. ورشئ تاسو د عیسایانو مشرانو ګورئ په کوم حال روان دي. شرابونه څښي، ورته پته ده شراب د هغې مذهب کې هم حرام دي. د خنزیر غوښې خوري، ورته پته ده چې دا حرام دي او بیا هم کوي. ودونه نه کوي او د ناکاره کوي. دوی ته هم ښه پته ده چې دا د ناکاران دي، ودونه نه کوي او د ناکاره کوي. سره د دې دومره غلطو د ګناهونو چې د قوم ته پته ده، بیا هم دومره قدر کوي چې دومره قدر به څوک د پلار ونه کړي. او ستاسو ملا صاحب معمولي چې خپه کږه کېږدي که نه، نو پکې شل نقطې راوباسي. مولا دا چل کوي، دا چل کوي، دا کوي به نه. د دې معاشرې نه تم پیدا غم پیدا، دغه شملې دي، دغه پی دي، تم ته پیدا. ته د ستا مثال د شملو دی، د هغه مثال د کوچو دی. او پی چې څنګه وي نو کوچ به دی رسېږي، پی چې څنګه وي نو شملې به دی رسېږي. او معاشره داسې ده چې د دې معاشرې نه حضرت عمر نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت علي مرتضی نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابو هريره او حضرت بلال نه پیدا کېږي. دې معاشرې نه هم دغسې پیدا کېږي چې څنګه تاسو یې. مولا تاسو د اسمان نه نشي کوزېدی، مولا به هم ستا د یو سړي زوی وی او د یو ښځې بچی وی او ستا یو تربور وی. خو چې ته کوم خوراک خورې هغه هم خوري، ته کومه جامه چې هغه اچوي، په کومه ځمکه ته ګرځې هغه کوي. نو مولا دله فرشته نشي راتلی. انصاف دا نه دی په دی الله خفه کېږي.
خپل عیبونه مونږ پرېښي او د بل عیبونه لټوو، د ملا عیبونه لټوو. نو ورته وایي حضرت خباب وی عمره د انصاف نه کار واله، ته چې کوم شخص پسې دی او د وجلو تابع کې او پسې ګرځې، زما قسم د الله په ذات چې بیګې تاله جوړوي. او دا دعا یې کړې ده اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، خدایا اسلام په عمر مضبوط کې. او چې دی واورېدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غوندې. او لاړ، یو روایت کې راځي چې اودس یې وکړو او بل کې راځي چې غسل یې وکړو، ویې لمبل او راغې وی خو دا پاڼه ده کې کن تاسو دې پاڼه کې سوي اتفاق ده چې په هغې کې وجیبه لفظ هغې کې دا لفظ انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری. انني انا الله ظالم اګور ظالم لا اله الا او سوري لا اله الا انا زبل خدای نشته مگر دی فاعبدني زما عبادت وکا واقم الصلاه لذکری ما د پاره مونږ کما پکې یاد کا چې دی اورېده نورم په اوربل شو وی دی معبود نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دغه وخت حضور پاک په دار ارقم کې و، د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کور او په هغې کې پټ او دا اطلاع ته رسېدلې وه چې عمر تور اخیستی او ستا مرګ پسې راغلی دی. هغې دروازه له دننه کونډه کړې وه، دی کې عمر ورغلی دروازې وټکوله، دننه آواز ورکړه څوک یې؟ وی عمر یم. بس په صحابو هیبت جوړ شو. ولې؟ ځکه دې وخت کې صحابو ته د جهاد حکم نه دی شوی، نه دفاعي جهاد شته او نه اقدامي شته، نه دا شته چې کافر مړ کړه، نه دا شته چې کافر در باندې غدار کړي نو خپله دفاع وکړه، دواړه نشته. د مسلمان لاس لا دې وخت کې تړلی. نو صحابو سره فکر شو صاحب عمر دی. یو روایت کې حمزه صاحب راځي او په بل کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله ورمخکې شو او وی پرېږده دروازه ورته کولاو کې که دې په ښه نیت راغلي مرحبا او هرکلی به ورته ووایو، او که دې په غلط نیت راغلي چې د ده په توره دې دا سر پرېږدم. او چې دروازه یې ورته سینګ کولاو کړه نو یو طرف ته یو سکس ولاړ دی، بل طرف ته بل ولاړ دی او نبي علیه السلام ورمخکې شو. حضرت عمر وی د ګریوان نه داسې ونیوم او ځان ته یې لږ راښ کړم او ما ته وی عمره هغه وخت لا نه دی راغلی چې ته کلمه ووایې، تا باندې هغه ټیم نه دی راغلی چې ته مسلمان شوې، ستا غوندې هوښیار سړی د اسلام نه لرې پاتې کېدل. حضرت عمر وی قسم په خدای چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان له راغې د سر د ویښتو نه نوکه پورې رانه خولې وبهېدې او ما وی د الله رسولو په دغه نیت راغلی یم، همدغې نیت له راغلی یم. کلمې شهادت یې ووایي او په هغه دار ارقم کې رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان شو او صحابه د ډېرې خوشحالۍ نه چغه ووهله الله اکبر، د ډېرې خوشحالۍ نه. او فورا حضرت جبریل ابن ماجه کې راځي په نور کتابونو کې شته د اسمان نه راکوز شو او چې راغی جبریل رسول الله مبارک ته څه وایي؟ وی د الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر، خو تاسو څنګه خوشحاله یې او د عمر په مسلمان یو بل له مبارکي ورکوئ. دقسې نن په اسمانونو کې د اسمان فرښتې یو بل ته ورته رغاړو دي او د عمر په اسلام یو بل ته مبارکي وایي. ټول د اسمان فرښتې پې خوشحالۍ وخت کې خلک یو بل ته مبارکباد وایي، خوشحالۍ وخت کې خلک یو بل ته تر غاړه وځي او یو بل ته د خوشحالۍ اظهار کوي. دا عمر خدای پاک مسلمان. او چې کله یې دا آیت واورېده که نه چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکری، هغه وخت یې د خولې نه یو ټکی ووته ما احسن هذا الكلام واکرمه، ما احسن هذا الكلام واکرمه. یاره دا خبره خو ډېره مزیداره ده او د عزت نه ډکه خبره. او رسول الله مبارک ورته دعا کوي چې کله دې ایمان راوړي که نه نو پیغمبر مبارک ورته داسې وایي اللهم اهده، یا خدای ته ورته هدایت نصیب کړي. خدای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان کړ. سلمان شو د دې یو دوست جمیل ابن معمر هغه راغی، هغه ته وایي ای خاص دوست چې د سره مشوره کومه چې لکه زه خو مسلمان شم خو د اسلام پټو ساتم او که ښکاره او رسول الله مبارک ورته عمر د اسلام لږ پټو ساتم مه ښکاره او دې جذباتي پټولې چته شو. د جمیل راغی جمیل ابن معمر نه، جمیل ابن معمر ته جمیل تاسې مشوره کوم ته خو زما دوست دی که نه؟ بالکل. وی زه خو مسلمان شم تا سره مشوره کوم څه وکړم. خو چې ته ورته وایي زه مسلمان شوم نو جمیل منډه کړی بار ته او چیغې کړه ای خلکه عمر صحابي شو بېدینه شو، ای خلکه عمر بېدینه شو او خپل د پلار نیکه دین یې پرېښوده او د دنیا خلک پرې راغوش.
او چې ورچنو مارم تور لاس کې وا اواز یو که بالکل مسلمانې د صحابي نه ما یو الله منل او ما محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول منل. جګړه جوړه شو، جنگ جوړ شو. عاص ابن وائل د کافرانو د یو قوم مشر، د قوم د بنو عدي قبیله مشر، هغه راغی. چا ورته وی عمر باندې خلک راټول شوي دي، هغه راغی او د قوم ته د کافرانو مشر وی خلکه چې یو سړی د خپل وخت دین قبلې نو تاسو څه یو سړی دی د خپل وخت دین خوښ دی او ستاسو دین نه دی خوښ، نو ستاسو پیسو او تاسو څه وایي چې تاسو به د بنو عدي قبیلې یو سړي ته نقصان رسوي او موږ به داسې پرېږدو د ما امن ورکړو. عمر ته دی مسلمان دی خو ما امن ورکړو، که چا دته نقصان ورسو د ما د ټول قوم بېزتي به یې کړي، د پیشه او دی پیشه. نو خلک لاړل. زما وروڼو بهادر انسان ډېر بهادر، څلوېښتم مسلمان دی، لیکن د خپلې بهادرۍ او د رسول الله باندې سره د مینې په وجه میرټ لیست کې کم ورسېد. نمبر 40 په اسلام کې 40 وا، څلوېښتم دویم نمبر ته ورسېد. دویم نمبر پیغمبر علیه السلام صحابه ټول د جنت زیری ورکړی شوي د مبشرین بالجنت دي، خو د لسو کسو پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې نوم اخیستی دی او یو لسټ یې ذکر کړی دی. هغې کې لومبي نوم د حضرت ابوبکر اخلي، ابوبکر فی الجنه، دی به جنت ته ځي. او دویم نوم د حضرت عمر اخلي، عمر فی الجنه، عمر به جنت ته ځي. دویم نمبر. او خدای او دا ولې دین او ایمان جذبه راکړي